بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او تازه اوسئ. نن زموږ موضوع هغه کولیلیتیاسیس یا صفراوي تیږې، هغه تیږې چې په صفراوي کڅوړه کې جوړېږي، د هغې څخه یادونه کوو. مثال په ډول دا یو شحم لرونکي خواړه دي، دا چې کله موږ وخورو او زموږ معدې ته دغه خواړه لاړ شي، هلته هضم کېږي او د هغې نه وروسته بیا د وړو کولمو اولنۍ برخې ته راځي. بیا دلته دغه خواړه لرونکي زیات شحم وي، په دې وجه د دې جذب ګران وي. د دې لپاره چې جذب په اسانه وشي، بیا صفراوي کڅوړه او د هغې سره په خوا کې صفرا دلته خپله وظیفه منځته راوړي. دغه صفرا وړو کولمو ته راځي او دلته دغه فیټس یا دغه شحم چې کوم دی ایملسیفای کوي. ایملسیفای مطلب دغه په اوبو کې د حل کېدلو قابلیت ورته ورکوي، د دې لپاره چې جذب په اسانه شي. د ګال بلیډر یا صفراوي کڅوړې وظیفه د صفرا ذخیره کول دي او ورسره په خوا کې دغه ذخیره شوې صفرا بیا وړو کولمو ته لیږدول دي. دغه وظیفه دومره غټه وظیفه نه ده، خو بیا هم یو کس باید دغه وظیفه د یو ځای څخه شروع کړي. که چېرې موږ د صفرا په ترکیب باندې خبرې وکړو، او 1% بایل سالټ او اسید دی پکې، 10% کلسترول دي، 15% فاسفولیپیډ دي او 15% پروټین دي، 1% بلروبین دي او بقایا پکې اوبو، الکترولایټس او بایکاربونیټس. دغه بایل سالټس او اسید چې کوم دي، دا د کلسترول څخه لاسته راځي، د هغې د میټابولیزم څخه لاسته راځي، او دغه سالټ چې کوم دي دا د بایل اسید ایانیک شکل دی، چارج لرونکی شکل دی. دغه فاسفولیپیډ چې کوم دي دا دواړه برخې لري، هم هایدروفوبیک اوبو نه خوښونکي او هایدروفیلیک اوبو خوښونکي، یعنی امپیفیلیک کمپاونډز دي. د دې لپاره دغه چې خپله وظیفه هغه په وړو کولمو کې د شحمیاتو حل کول دي، په بایل کې سرته ورسوي. فاسفولیپیډ چې دي هغه زیاتره لیسیتین دي، دا هم امپیفیلیک دي او همدغه شان خپله وظیفه د کلسترولو او د لیپیډو حل کول په بایل کې په وړو کولمو کې سرته رسوي. صفراوي تیږې دغه جامد ساختمانونه دي چې په صفرا کې لیدل کېږي او د دغې صفراوي موادو څخه جوړ شوي وي. په زیاتره ډول چې ډېر وخت لیدل کېږي هغه کلسترولي تیږې دي چې دا د صفرا څخه جدا کېږي او بیخ کې کېني او تیږه منځته راوړي. ورسره په خوا کې بیلروبین تیږې دي یا بیلروبین سټونز دي چې دې ته پیګمنټډ سټونز هم وایي. دا کلسترولي تیږې تقریبا د 15 نه تر 90% پورې د ټولو صفراوي تیږو جوړوي، یعنی 1% کلسترولي تیږې لیدل کېږي. دغه کلسترولي تیږې وجه څه شی دی، په څه وجه باندې منځته راځي؟ اوله وجه د کلسترولي تیږو منځته راتللو اول په صفرا کې د ډېر کلسترولو شتون، یعنی صفراوي موادو کې که چېرته کلسترول ډېر زیات وي او صفرا ونه شي کولی دغه کلسترول په خپل ځان کې د حل شوي مادې په شکل وساتي، دغه کلسترول رابېلېږي د دې څخه او بیخ کې کېني او تیږې منځته راوړي. دا یې اوله وجه ده. دویمه وجه، که چېرته په صفرا کې ډېر زیات اسید او سالټ موجود نه وي یا فاسفولیپیډ موجود نه وي، نو بیا نشي کولی دغه صفرا فاسفولیپیډ او د اسید په ذریعه باندې ځان کې د حل کېدلو په شکل وساتي یا د حل شوي موادو په شکل وساتي او رابېلېږي، تیږې جوړوي. دریم، که چېرته صفرا د ډېر وخت لپاره په ګال بلیډر یا صفراوي کڅوړه کې وساتل شي د سټیسس په حالت کې، نو د دې څخه اوبه جذبېږي او صفرا چې کوم ده هغه ټینګېږي او د دې په اخره کې بیا د کلسترول چې دي دا بیخ ته کېني او تیږې جوړوي. کلسترولي تیږې دا ریډیولوسنټ وي، یعنی که چېرته اکسرې واخیستل شي په هغه کې نه ښکاري ډېری وخت کې، خو کله ورسره کلشیم کاربونیټ یو ځای شي بیا په اکسرې کې ښکارېدلی شي. که تاسو ته یاد وي موږ ویلو چې زموږ په بایل کې هغه الکترولایټس او بایکاربونیټ هم شته دی. دغه الکترولایټس چې څه ناڅه وخت کې د کلشیم په شکل کې وي او دغه بایکاربونیټ چې دي، که دا چېرته یو ځای شي سره کلشیم بایکاربونیټ منځته راوړي او دغه کلشیم بایکاربونیټ بیا دغه کلسترول تیږو سره یو ځای کېږي او بیا په اکسرې کې ښکاري. خو ډېر وخت یا ډېری وخت دغه کلشیم کاربونیټ موجود نه وي په صفرا کې یا کم وي، په دې وجه ده تیږې چې کوم دي دا په اکسرې کې نه ښکاره کېږي.
دویم ډول تیږي چې هغه پیګمنټډ یا بیلوروبین لرونکي تیږي دي. په بایل یا صفرا کې بیلوروبین هم موجود وي. که چېرته دغه بیلوروبین او د کلشیم مقدار کافي وي، دغه بیلوروبین او کلشیم په خپلو کې سره یو ځای کېږي او بیخته کیني او بیلوروبین لرونکي تیږي یا پیګمنټډ سټونز منځته راوړي. دغه تیږي په ایکس ری کې ښکاري، ریډیو اوپیک وي ځکه چې کلشیم لرونکي دي. ګوره دلته په تصویر کې ښکاره کېدلی شي، په ایکس ری کې ښکاري دغه تیږي. ګوره مونږ ویلي یو چې مونږ پوهېږو په دې باندې چې په صفرا کې زیاتره چې کوم بیلوروبین دی هغه کنجوګیټډ دی، خو دلته چې کومه تیږه جوړه شوې ده هغه د انکنجوګیټډ بیلوروبین او د کلشیم د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. په صفرا کې تقریبا د 98 نه 99% پورې چې کوم بیلوروبین دی هغه کنجوګیټډ بیلوروبین دی او بقا 1% نه 2% چې کوم دی هغه انکنجوګیټډ بیلوروبین دی. تقریبا 1% انکنجوګیټډ بیلوروبین په صفرا کې لیدل کېږي چې ډېر کم مقدار دی. د دې هغه میکانیزم چې د کنجوګیټډ بیلوروبین نه انکنجوګیټډ بیلوروبین څرنګه په صفراوي کڅوړو کې منځته راځي هغه واضح نه دی او بیا هم داسې فکر کېږي چې دغه انکنجوګیټډ بیلوروبین راتلل منځته دا نو انزایمټیک او نو بکټیریل دی، یعنې دلته کم انزایم او کم بکتریا موجوده نه ده چې دغه کنجوګیټډ بیلوروبین په انکنجوګیټډ باندې بدل کړي. که موږ کنجوګیټډ او انکنجوګیټډ بیلوروبین په ساختمان باندې خبره وکړو، کنجوګیټډ بیلوروبین اکثر په دې شکل کې وي چې لرونکی د آر ګروپ وي. دغه آر ګروپ اکثر ګلوکورونیک اسید وي او انکنجوګیټډ بیلوروبین چې دی هغه لرونکی د او ایچ ګروپ وي، خو په صفرا کې بیا د آیانیک فارم یا آین لرونکی یا چارج لرونکی شکل کې وي چې بیا ورسره کلشیم یو ځای کېږي او تیږې منځته راوړي. خو په ډېر وخت کې دغه کلشیم چې دی د بایل سالټ د ځان سره ساتي او د بیلوروبین ته د یو ځای کېدو لپاره نه پرېږدي چې تیږې منځته راوړي. هر کله چې ایکسټرا واسکولر هیمالیسیس منځته راشي، یعنې د ماکروفاجز په ذریعه باندې د آر بي سي تخریب منځته راشي، نو انکنجوګیټډ بیلوروبین منځته راځي. دا انکنجوګیټډ بیلوروبین بیا د ځیګر په ذریعه باندې کنجوګیټډ کېږي او صفرا ته لیږدول کېږي. خو کله چې ایکسټرا واسکولر هیمالیسیس زیات شي، یعنې د آر بي سي تخریب زیات شي، انکنجوګیټډ بیلوروبین به زیاتېږي، ورسره په خوا کې کنجوګیټډ بیلوروبین به هم په صفرا کې زیاتېږي. کله چې کنجوګیټډ بیلوروبین زیات شو نو لازما خبره ده چې کنجوګیټډ بیلوروبین څخه انکنجوګیټډ بیلوروبین راځي، د انکنجوګیټډ بیلوروبین مقدار به هم دلته اضافه کېږي. انکنجوګیټډ بیلوروبین چې زیات شي، کلشیم به بیا دغه د بایل اسید یا سالټ څخه راجدا کېږي او بیخ کې به کښېني بیا د بیلوروبین سره یو ځای او پیګمنټډ سټونز یا بیلوروبین لرونکي تیږې به منځته راوړي. کله چې تیږې پیګمنټډ وي خو لرونکي د نسواري رنګ وي، تور رنګ لرونکي نه وي، دغه تیږې موږ ته په صفرا کې د انتان موجودیت راښیي، د انفیکشن موجودیت راښیي او دغه تیږې کېدای شي چې په صفراوي کڅوړه کې یا د صفراوي لارو کې دغه تیږې ولیدل شي. دغه تیږې هم لرونکي د کلشیم وي او ورسره په خوا کې انکنجوګیټډ بیلوروبین وي، خو دلته د انکنجوګیټډ بیلوروبین منځته راتګ سبب معلوم وي، زیاتره د بکتریاګانو په ذریعه باندې منځته راځي. که دلته موږ وګورو صفرا کې بکتریاګانو مداخله کړې ده. دغه بکتریا مثال په ډول موږ سره ایکولای ده. دغه بکتریا چې ایکولای ده دا د ځان سره هایدرولیټیک انزایمونه هم افرازوي. دغه هایدرولیټیک انزایمونه کنجوګیټډ بیلوروبین په انکنجوګیټډ بیلوروبین باندې بدلوي او فاسفولیپید هم هایدرولایز کوي. دغه فاسفولیپید او انکنجوګیټډ بیلوروبین بیا سره یو ځای کېږي او بیخ کې کښېني دغه براون سټونز منځته راوړي یا دغه نسواري رنګ لرونکي تیږې منځته راوړي. د دې تیږو رنګ نسواري ځکه وي چې ځکه دا فاسفولیپید لرونکي وي. نور د صفرا انفیکشن یا انتانات چې کوم دي هغه اسکارس لمبریکویډز دي
او کلونیرکس سینوسیس په نوم باندې انتانات دي چې دې ته یو ته راوند ووم او بل ته لیور فلک هم وایي او دا لیور فلک چې کوم دی دا په ایشین پاپولیشن یا په اسیایي خلکو کې ډېر زیات لیدل کېږي. ښځې ډېر مساعد دي چې په دې کې کلسټرولي تیږې منځته راسي ځکه دا د اسټروجن پورې تړله خبره ده او اسټروجن چې کوم دی هغه کلسټرولي تیږې منځته ډېر راوړي. اورال کنټراسپټیو چې څوک استعمالوي هغه حاملګي ضد دواګانې هغه هم تیږو ته مساعد دي. اوبیسیټي یا چاقوالی دا هم د کلسټرول لرونکي تیږو لپاره ریسک فاکتور دی. کلسټرول لرونکي تیږې د دې له وجې ډېر منځته راځي. ورسره په خوا کې هغه خلک چې ډېر زر خپل وزن د لاسه ورکوي د دوی په دوراني سیستم کې لیپډس کمیږي نو دا په صفرا په هغه ترکیب کې تغییر منځته راځي چې دې ته زمینه برابروي چې کلسټرولي تیږې منځته راشي. د دې علاج د کلسټرولي تیږو ټریټمنټ یا علاج زیاتره که چېرته اعراض او علائم منځته راشي نو جراحي ده. جراحي په ذریعه باندې دغه که چېرته تیږه په ګال بلیډر یا په صفرا کې وي هغه لرې کېږي او که صفراوي لارو کې وي د هغې څخه تیږه لرې کېږي. یعنې که صفرا کې تیږه وي صفراوي کڅوړه سره د تیږو لرې کېږي او که چېرته په صفراوي لارو کې که تیږه ولیدل شي د صفراوي لارې خلاصېږي او تیږه لرې کېږي.